که نړۍ بدلوي په سخت وخت کې خپله ټوله خواري وکړئ. د سمندر پر غاړه په 22 سمندري مرکز کې جنگي کښتیو قطار لنګرونه اچولي وو او زه په یوه وړه شګلنه غونډۍ ولاړ وم. زما او د دې لویو جنگي کښتیو ترمنځ ساحه کې د سنډیاګو په خلیج کې یوې وړې کښتۍ لنګر اچولی و او همدا زما د نن ماښام هدف کیدی شو. زموږ ټولګي په تیرو څو میاشتو کې د اوبو لاندې د امرسن له دستګاه سره د لمبا تمرین کړی و او بیګا ته یې نهایي پړاو و. دا د ځانګړو سمندري ځواکونو د تمرین تر ټولو سخته برخه وه. زموږ هدف د اوبو لاندې 2000 متره لمبا وه، یعنی په کوم ځای کې چې زه ولاړ وم له دې ساحله تر هغه بل ځای چې کښتۍ پکې لنګر اچولی و د اوبو لاندې باید تللی وای. د کښتۍ د ملا په تیر مو له لاندې خوا د بیړۍ ضد ماینونه نصب کړي وای او بیرته ساحل ته راستانه شوي وای. د امرسن د لمبا دستګاه بیخي د مرګ وسیله بلل کېده. کله کله به یې سم کار نه کاوه او د سمندري ځواکونو د کیسو له مخې په دې څو کلونو کې دغه وسیلې ډیر زده کوونکي د لمبا پر وخت وژلي دي. ماښام د سنډیاګو په خلیج کې هوا دومره خړه پړه وه چې په متر کې راته څه نه ښکارېدل. موږ شنې کیمیاوي رڼا ته اړتیا لرله چې تحت البحري قطب نما مو پرې روښانه کړي وي. حالات د تپ یا بخار پر راتلنو نور هم خراب شو. په دې حالت کې د قطب نما کارول سخت وو. که مو په داسې وخت کې هدف غلط کړی وای نو ځای به مو د بیړیو کانال وای او دغه ځای خصوصا د جنگي بیړۍ د راتګ پر وخت د پاتې کېدو لپاره مناسب وو. روزونکي د هغو 25 زده کوونکو مخې او شاته تیریدل چې د شپې لمبا لپاره یې چمتووالی نیوه. هغوی هم زموږ په څیر اندېښمن ښکارېدل ځکه پوهېدل چې په دې ماموریت کې د زده کوونکو د ټپي کېدو یا وژل کېدو احتمال ډیر لوړ و. د دې ماموریت مسؤل ټول زده کوونکي یوې وړې کړۍ ته راټول کړل. ویل یې بیګا ته به موږ معلومه کړو چې په تاسې کې څوک بریالیتوب غواړي. بیا به یې زیاته کړه بهر تیاره ده، هوا یخه ده، د بیړۍ لاندې به تیاره نوره هم زیاته وي. دومره تیاره به وي چې ښایي لاره درنه ورکه شي. دومره تیاره به وي چې که د لمبا ملګری درنه جلا شو بیرته به یې نشئ پیدا کولی. تپ دومره راښکته شو چې موږ په کومه ځمکه ولاړ وو هغه هم راته سمه نه ښکارېده. ده وویل بیګا ته به تاسې خپله ټوله خواري کوئ، په خپلو ویرو شکونو او بېزړهتوب به برلاسي کیږئ. تیاره که هر څومره ډیریږي تاسې باید خپل ماموریت بشپړ کړئ. همدا خواري تاسې له نورو جلا کوي. دغه خبرې بیا ډیر کلونه زما یاد وي. بیا چې افغانستان کې د بګرام هوایي ډګر ته نږدې کېدم یو ځل بیا له تیارې سره مخ شوم. یو لویه C-19 الوتکه کېناسته. دروازه یې بیرته شوه چې د یو مړي جنګیالي جسد پورته کړي. دا د مړ شوي جنګیالي د مړي د پورته کولو مراسم و او دا په عراق او افغانستان کې د جګړې یو ډیر رسمي او اغیزناک اړخ و. دا د امریکا وروستۍ هڅه وه. د هیچا تاریخچې ته نه کتل کېدل. دې ته نه کتل کېدل چې وروستۍ شیبې څومره له اتلولیو ډکې وې. د ټولو یو ډول درناوی کېده. دا زموږ د ملت د قربانۍ پیژندلو بیلګه وه. دا زموږ وروستۍ سلامي، وروستۍ مننه، وروستۍ دعا او خواخوږي وه چې د دوی کورنیو ته مو لیږله. د الوتکې د دروازې دواړو خواو ته 2 لیکي پوځیان سلامي ولاړ وو. دغو سرتیرو نظامي رژه جوړه کړې وه. د الوتکې ښي لاس ته 3 نفره د بانډو ګروپ ولاړ وو او یو سرود یې غږاوه. د الوتکې چپ اړخ ته زه او څو نور کسان ولاړ وو او لرې بیا د امریکایي پوځیانو متحدینو یوه بله ډله ولاړه وه. ټولو خپل وروستی درناوی وړاندې کاوه. په یوه نظامي جیپ موټر کې د پوځي مړی پروت و او په ټاکل شوي وخت راورسېده. 6 تنو مړی راواخیست. په تابوت یې د امریکا بیرغ پروت و. دوی دا مړی واخیست. له ولاړو تشریفاتي پوځیانو تیر شول او الوتکې ته وختل. تابوت یې په الوتکه کې کېښود. خلک بیرته ورو راښکته شول. تیارسۍ ودرېدل او نظامي سلام یې وکړ. په تابوت یو کشیش ور ټیټ شو او د انجیل یو آیت یې ولوست. سرود چې وغږېده د ټولو پوځیانو پر مخ اوښکې راماتې شوې او هیڅ یوه د خپل خفګان پټولو هڅه ونه کړه. تابوت وړونکي چې لاړل په لیکه کې ولاړ پوځیان یو یو راتلل. درناوی یې کاوه او تابوت ته په ګونډه کېده. الوتکه چې له دې ځایه والوته بیا د ډور هوایي ډګر کې کېناستله. هلته د مړه شوي سرتیري کورنۍ تابوت ترلاسه کړ او پوځیانو ورسره تر کومه بدرګه کړ. په ژوند کې تر ټولو سخته او تیاره شیبه د خپل یوه ګران انسان بایلل دي او ما ډیر ځله لیدلي چې کورنۍ، نظامي بنسټونه، ښارونه او حتی هیوادونه څنګه په داسې غمونو کې سره راټولیږي. په عراق چې کله امریکایي پوځي وژل شو غبرګولی ورور یې قوي ودرېده. د خپل ورور ملګرو ته یې تسلي ورکړه. کورنۍ یې سره راټوله کړه او ډاډ یې ورکړ چې د ورور اروا به یې د په صبر او استقامت ویاړي. په افغانستان کې د وژل شوي کمانډو مړی چې جورجیا ته یې وړل شو ټول ملګري په رسمي یونیفورم کې له تابوت سره د هغه کس د خوښې تر چایخانې ورسره لاړل. په ټوله لاره د سوانا ښار غلی و.
پولیس، متقاعد پوځیان او د ښار د هر قشر خلک د ځوان د درناوي لپاره ولاړ وو. کله چې په افغانستان کې CV 22 الوتکه ولوېدله، پیلوټ او همکاران یې مړه شول. د هماغه پوځي واحد نور ملګري سره راټول شول، درناوی ورته وړاندې کړه او سبا بل الوتکه کې والوتل. دوی پوهېدل چې مړه شوي ورونه یې همدا غواړي چې دوی خپل ماموریت ته دوام ورکړي. بیا چې په یوه الوتکه کې 25 ځانګړي ځواکونه او 6 د ملي ګارډ پوځیان شول، ټول ملت ورسره خفه شو، خو د دې مړه شویو په زړورتیا، وطن پالنې او قربانۍ یې ویاړ کاوه. موږ ټول ژوند کې له داسې سختو او تیاره حالاتو سره مخ کیږو. که دا د خفګان شیبه ستاسې د ګرانو د مرګ نه وي، نو یو بل داسې څه به وي چې ستاسې روحیه به ماتوي او د ژوند په اړه فکر کولو ته به مو هڅوي. په داسې سخته شیبه کې خپل ګریوان کې سر ټیټ کړئ، ځان ته رجوع وکړئ او خپله ټوله خواري وکړئ. که نړۍ بدلوئ چې تر ستوني خټو کې ډوب یې، هم سندرې ووایئ. شپه وه او له سمندر یخ باد را ولګېده. سپوږمۍ نه ښکارېدله او وریځو په اسمان کې ستوري هم تت کړي وه. زه سر تر پښو ټول لړلی په خټو کې ناست وم. خټو او ګردونو مې مخ داسې پوښلی و چې نور راته هیڅ نه ښکارېدل. یوازې خپل ټولګیوال مې لیدل چې په ما پسې وروسته لیکه ناست و. د دوزخي اونۍ چهارشنبه وه او زموږ ټولګی ټول د تایجوانا خټو ته راوړل شوی و. دا اونۍ د سمندري ځواکونو د تمرینونو په نیمایي کې راتلله. 6 ورځې شوګیر او د روزونکو سخت تمرینونه مو کړي وو. په دې موده کې اوږدې منډې وې، اوږدې لمباګانې وې، له خنډونو اوښتل وو، په رسۍ تګ وو، نرمشي او جمناستیکي تمرینونه او کښتۍ چلول وو. د دوزخ اونۍ لویه موخه د هغو ضعیفه خلکو ایستل و چې په سمندري ځواکونو کې د پاتې کېدو ځواک او استقامت یې نه درلود. د شمیرو له مخې تر ټولو ډیر زده کوونکي په همدې اونۍ کې له روزنیزې دورې وتل او دغه د خټو ځمکه بیا د دې اونۍ تر ټولو سخته برخه وه. دغه جر یا خټه ځمکه د سویلي سانډیاګو او مکسیکو ترمنځ وه. د سانډیاګو راوتلو اوبو دلته خټه سازه کړې وه. د هماغې ورځې په ماسپښین زموږ د کښتیو ډلې له کورناډو نه دغې خټې سیمې ته په اوبو کې حرکت پیل کړی و. څنګه چې راورسېدو، سمدستي راته امر وشو چې خټو ته ورودانګئ. بیا یې فردي سیالۍ سازې کړې چې زموږ بدنونه ښه په خټو شي. ټول په خټو لړلي وو. دا خټه دومره سریښناکه وه چې پکې ګرځېدلو به انسان به یې له پښو خلاصوو او مخکې تګ به ډېر سخت و. دغه وضعیت څو ساعته دوام وکړ. ماښام چې کېده نو ستړیا او یخنۍ رانه نور د خوځېدو قوت اخیستی و. لمر چې پریوت، یخني هم ورسره زیاته شوه. باد راوالوت او هر څه لا پسې سخت شول. روحیه مو کمزوري کېده. یوازې دومره پوهېدو چې نن چهارشنبه ده او 3 ورځې نور کړاو هم راته پروت دی. دا شیبه د ډیرو خلکو لپاره د حقیقت د لیدو شیبه وه. ژامې به ټکېدې، بدن به لړزېده، پښې او لاسونه به پړسېدل او پوستکی به دومره خراب شو چې په کوچني حرکت به هم ټپي کېده. موږ ټولو کې د دې دورې د پای ته رسولو هیله ختمه شوې وه. په دې وخت کې د ښار د څراغونو د رڼا له لوري یو روزونکی د خټو تر څنډې راغی. د یو پخواني ملګري په څیر یې لاسپیکر کې ستړیو زده کوونکو ته وویل چې لږ آرام وکړئ. دا یې هم راته وویل چې د او نورو روزونکو سره اور ته د تودېدو لپاره کېنستی شو. سوپ او قهوه یې نه درلودل، خو تر لمر خاته مو دمه کولی شوه او پښې مو غځولی شوې. لږ استراحت مو کولی شو. ما داسې احساس وکړ چې ځینې زده کوونکي دغه ست منلو ته تیار وو. آخر به تر څو په دې خټو کې ولاړ وي. د تاوده اور، تودې قهوې او سوپ نومونه هم ښه لګېدل، خو شرط یې وروسته راغی. شرط یې دا و چې 15 تنه دې تسلیم شي او له روزنې دې ووځي. پاتې نور یو څو شیبې آرام کولی شي. ما سره خوا کې ولاړ کس د روزونکي خوا ته ور روان شو. ما زر له مټه کلک ونیوه، خو له دې خټو د وتلو انګېزه ډېره قوي وه. هغه له ما لاس څنډ واهه او وچې ځمکې ته روان شو. روزونکی مسکی شو. په دې وخت کې د باد له څپو سره یو غږ راغی. د سندرې غږ ستړی او مات و، خو دومره لوړ و چې ټولو اورېده. شعر یې ډېر په زړه پورې نه و، خو په طرز یې ټول پوهېدل. یو غږ 2 شو، 2 3 شو او 3 4. بالاخره ټولو په ګډه سندره وویله. وچې ځمکې ته روان زده کوونکی بیرته راوګرځېده او ما سره خوا کې ودرېده. له ما یې لاس تاو کړ او سندره یې غبرګه کړه. روزونکي لاسپیکر راواخیست او زده کوونکو ته یې وویل چې سندره بس کړي، خو هیچا بس نه کړه. د ټولګي په نګران یې غږ وکړ چې خپل شاګردان کنټرول کړي، خو سندره هماغسې روانه وه. څومره به چې روزونکي ګواښ کاوه، هومره به د سندرې غږ لوړېده. ټولګی به قوي کېده او د دغه سخت حالت د زغم انګیزه قوي کېدله. په هغه تیاره کې د اور رڼا د روزونکي پر مخ ښکارېده او موږ یې پر شونډو مسکا لیدله. موږ یو ځل بیا یو ډېر مهم سبق اخیستی و.
د یوې ډلې راټولېدو لپاره د یو کس قوت، د یو ګیر چاپیره خلکو اغیزمنولو او د هغوی ته د هیلې ورکولو لپاره د یو کس قوت، هغه یو کس چې تر ستوني په خټو کې ډوب و. که هغه سندره ویلی شوه نو موږ هم ویلی شوه. که هغه یو کس دومره سختی زغملی شوه نو موږ هم زغملی شوه. که هغه یو کس مقاومت کولی شو نو موږ هم کولی شو. په جوړ هوایي ډګر کې یوه لویه خونه له اندېښمنو او نارامو کورنیو ډکه وه او ماشومانو یې په غېږو کې ژړل. میندو او پلارونو یو بل سره خواخوږي کوله او د پوځیانو میرمنو هم یو بل ته له ویرې او نهیلۍ په ډکو سترګو کتل. پوره 5 ورځې مخکې یوه د امریکا د سمندري ځواکونو او افغان ځانګړو ځواکونو یوه چورلکه په افغانستان کې د ماموریت پر مهال ویدلې وه. په چورلکه کې ناست 28 تنه وژل شوي وه. ترهګرۍ سره په جګړه کې یوه لویه ضایعه وه. په یو ساعت کې دننه یوه لویه C-17 کارګو الوتکه په هوایي ډګر کې کېناستل او د کورنیو غړي د خپلو وژل شوو خپلوانو د لیدلو لپاره د الوتکې خواته یوړل شول. دا خلک چې په تمه او د امریکا ولسمشر، د دفاع وزیر، امنیتي مامورین او د پوځ مشران راغلل چې دغو غمځپلو کورنیو سره خواخوږي وکړي او درناوی ورته وړاندې کړي. ما داسې مجلسونو کې ډیر ګډون کړی ده، خو اسانه راته نه وه او زیاتره وخت به مې له ځانه پوښتنه کوله چې دا زما خبرې به دغو غمجنو کورنیو سره د حالت په بدلیدو کې مرسته وکړي یا به هغوی کې خپل غم دومره مجال پرېښی وي چې ما سره وغږیږي که نه. زه او میرمن مې جورجین به چې له کورنیو سره غږېدو، خبرو ته به مکالمې په سختۍ ټاکلې. غمجنو خلکو سره مو سمه خواخوږي څنګه کولی شوه؟ څنګه مو پوه کړی وای چې د یو زوی، پلار، میړه، میرمن یا ورور قربانول ارزښت لري؟ د هغوی د تسکین لپاره مو خپله ټوله هڅه کوله، غیږ به مو ورکوله، دعا به مو ورسره کوله، ځان به مې قوي ښودلو، خو په زړه کې ښه پوهېدم چې خبرې مې کافي قوت نه لري. زه یوې مشرې ښځې ته مخامخ ناست وم. ګورم چې زموږ خواته د یوې ناستې کورنۍ ټول غړي د سمندري ځواک له جنرال جان کیلی سره غږیږي. دا د دفاع وزارت نظامی مشاور و. کیلی لوړ دنګ وچ سړی و، خړ ویښته یې و او د سمندري ځواک نیلي دریشي اغوستې وه. کورنۍ ترې راتاوه وه او زه پوهېدم چې د دې پیښې په اړه یې خواخوږۍ پر غمجنې کورنۍ اغیز کاوه. کیلی د هغه کورنۍ او له غړو سره مسکی و، یو بل ته یې غیږ ورکول او د یو بل لاس یې نیوه. د دې کورنۍ سره چې خبرې وکړې، غاړه یې ورکړه او مننه یې ترې وکړه چې زوی د هیواد لپاره قرباني کړ. ورپسې یوې بلې کورنۍ خواته روان شو. په یو ساعت کې تقریبا په ټوله خونه کې ناستې هغه ټولې کورنۍ ولیدلې. په هغه ورځ د کیلی خبرې دې ټولو کورنیو ته تر بل هر چا ښې وي. په خبرو کې درک او کلمې هیلې او خواخوږۍ ډکې وي. رابرټ کیلی په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې مړ شو. د جنرال کیلی کورنۍ دا غمیزه د هغو نورو ټولو غمجنو کورنیو په څیر وزغمله، خو د کیلی کورنۍ زغم وکړ. دوی د زړه او بیلتون درد او خفګان تیر کړ. ما چې دی په هغه ورځ ولید هم یو قوت یې راکړ. حقیقت دا دی، کله چې د قومندان په توګه خپل یو سرتیری بایلي او کورنۍ سره یې خواخوږي کوي، دا نو ویره هم در سره پیدا کیږي چې په خپله له دې حالت سره مخ نشي. له ځانه داسې پوښتنه کوئ چې آیا د خپل اولاد بایلات هم زغملی شئ؟ یا دا چې په خپله مرې، دا به څه کیږي؟ په داسې وخت کې د انسان هیله خدای ته وي چې هغه مهربانه شي او د انسان په اوږو داسې دروند غم بار نه کړي. دا کتاب جنرال ویلیام ایچ مکریون لیکله او ژباړه یې میر احمد یاد کړې ده.